بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو علماء مشایخ مجاهدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام کومه دسیسې روانه ده د مولوي صاحب مبارک دي، د مولوي اسماعیل صاحب مبارک دي، هغه به یا د امریکایانو دسیسې ماتې وه، یا د افغانستان د استخبارات دسیسې ماتې وه، یا د پاکستان د سایټ دسیسې ماتې وه، بل هېڅ خبره نشته. بیا مې په الله او په دې قرآن سره قسم وي چې مولوي صاحب بېګناه ده، بېګناه ده، بېګناه ده. مولوي صاحب تر دا وخته پورې په هېڅ خبر نه وو چې دا چنده شوې ده یا دا کومه مسله چې مولوي صاحب الله بیانه کړې ده چې داسې یا موږ تللي یو یا یونما دفتر ته تللي یا ډاکټر صاحب ته تللي د دوی که دا ټوله مسله به زه د الله په کور کې ناست یم او دا قرآن که تاسې منئ، که په رښتیا تاسې ایمان پرې راوړئ او که رښتیا تاسې دې قرآن لپاره جنګېږئ یا تاسې دې قرآن لپاره جهاد اعلان کړی ده یا دا قرآن که تاسې منئ، نو په دې مې قسم وي چې دا یوه خبره به زه درواغ نه کوم. او که څوک مني ودې مني، که نه مني او د مولوي صاحب په حق کې څوک دسیسه کوي، الله تعالی دې وشرموي او الله تعالی ته کمه خبره نه ده. انشاءالله شرمیږي به زه د خپلو مجاهدینو ته خبره کوم، د خپلو ورونو ته دا خبره کوم چې مولوي صاحب بېګناه ده، بېګناه ده، خو یوه خبر نه ده. دا یوه دسیسه ورته جوړه شوې ده، یا د سلیم دو له طرفه څخه، یا د مولوي شرف الدین له طرفه څخه، یا د کامل له طرفه څخه. کامل هغه سړی ده چې رینجر ویشت ورته راځي، په ویشت کې سپرېږي. دا د هر ورځ په خپله په استخباراتو کې اوسېدلی یم. دا د هر ورځ انداز ما ته معلومېږي. ما سرمایه راکړي وګورئ ورونو، د نورو مشرانو سرمایه وګورئ، د ما سرمایه وګورئ، د مولوي صاحب سرمایه. بیا مې په قسم په خدای په دوبۍ کې ما یو دوکان درلود، هغه مې خرڅ کړو په 10,000 روپۍ باندې. هغه زه راغلمه، ذاکر صاحب یې پخپله اوري، په روزمات باندې علاوالدین آغا وو، ذاکر صاحب وو، دا ټول راغلو، د ما سره یې ماښام روزمات وکړو. که زه وړې هلته خراب وم یا ویرتای سړی وم یا بل څوک وم، نو تاسو ما ټول پرې ولاړ یا ما ډېر د اوبو شوق درلود، ما تاسو ټول خلاص کړو. خو ما سره کم از کم خبرې په دې کېږي چې د ټولو خلکو راز ما سره پروت و، د عزیزمجید نورالدین راز ما سره پروت د سپینګر یې کړول، د شورا اسماعیل راز ما سره پروت په اسنادو کې زه راڅوم ما سره پروت او چا وړی دا څوک دي هغه اوس بیا امارت اسلامي کې ګرځي. هېڅ چا یې پوښتنه نه وکړه. د یوه کال مې مثبت ماته وه چې جرم شو او نور ټول مشران خلاص. د سیارې وړل، د وروستیانو د سیارو وړل، دا مثلا ما سره پرته ده. اخر په دې ځای ته ورسېدم چې ما خلک په دې رقم په دې رقم متحملي، کله په امریکایانو متحم کړي، کله په جزایر متحم کړي، کله په چیچي متحم کړي. چې ما له ثانیې وویل زه خو له ثانیې وتلی وم. اته یو کال کېږي چې ما په امارت کار نه کوم، خپل شخصي تجارت کار مې شروع کړی. په 10,000 روپۍ کې زه د خپلې سرمایه‌ګراني درته وایم، الله تعالی دې وشرموي چې یوه خبره به غلطه کوم او الله تعالی دې هر چا خلک وشرموي، هر کامیان دې الله تعالی وشرموي. زما په دې قرآن باندې په دې مشهد د الله په کور باندې دې اعتبار او باور نه. نو دا که داسې څه وي نو تاسو ظالمان یاست او ښکار په دې کوپه او تاسو ظالمان د مولوي صاحب په حق کې. که د مولوي صاحب په حق کې څوک وایي زه دا وایم چې ما څه وایي بل څوک هېڅوک پاتې نه شي، یو ذاکر صاحب 10,000 روپۍ باندې ما دوکان خرڅ کړو. زه راغلم پټ ته جهاد مې شروع کړی ده په مالې باندې. 1 روپۍ چنده په یوه کوټه کې 10 مجاهدین شوي دي. زه تر اوسه پورې په چنده باندې شرمېږم. 11,000 روپۍ ما خپلو مجاهدینو ته ورکړې دي. په دا نورو څه باندې ما خپل کاروبار شروع کړی. کوم وخت چې ما ته روزمات وکړو، ما ته خپل ورور پورته شو، زه بار کوم راغلم چې د اسماعیل کې 4 روپۍ باندې زه اوس قرضدار یم. کله چې ما د بندیانو کار ته و الحمدلله ښه په اخلاص مې کړی ده. ټول بندیان په شخصي کوم د زابل بندیان دي، شاید څه کسان شته چې
ما چې مسلمان وي ډېر اساس یې ما سره شته چې ما ډېر اخلاص کړي دي یو نه ما په دفتر باندې یو نه ما دفتر ته تللی یم نور دفترونو ته تللی یم په دې خاطر سپین ږیري ولایت بولي دي او خاصا د بندیانو خاطر مې خپل خدمت کله چې ما دا خدمت تېر شو هغه په مسله د دې شاهدي کې وس زنانه ښځه طالبانو شهادت ورسوله ناحقه او په نسل یې بچی د هغه بعد ما امارت اسلامي ته استعفا وکړه او خپل شخصي کار مې شروع مولوي صاحب ما کړ راتلو خو ما یې اعتماد او باور نور مسؤلین راتلو د ما باندې اعتبار او باور ټوله هغه کسان مجاهدین او اصل مجاهدین د ما موضوع دی که معلومه چې تاسو دا خلک ولې حتی دې حتی خبره کوي یوازینۍ دا خبره ده چې دوی دې په حالاتو کې هغه باندې خبرې په اسنادو باندې زه په بله سجې کې دررسوم که دا خبره یوه خبره غلطې الله تعالی مې دې وشرموي که الله تعالی دې هغه کسان وشرموي چې په دې خبره باندې اعتبار وکړي زه په هرات کې وم وایي چې د فلان نومېږي زموږ رانیوال ده ما ته یې ټلیفون راوکړو چې وروره تا چې کوم د بندیانو کار کاوه هغه سړی څوک ډاکټر سید فلان نومېږي کندهار کې ما دفتر کې کار کوي لس کسه ما روپۍ وړي دي بندیانو معبد ته یې رسولي دي د کابل معبد ته یې رسولي دي بندیان یې راخلاص کړي دي هغه ما دلته ورمارکېټ ما دا که زه وم که نه وم دا سړی راځي د بندیان یو کار کړه زه به ورته دې مسله نه یم خبر هغه مسله به نور دکلار معلومه وي چې چیرې تللی ده سره کم خبره کړې ده یا رښتیا ځای دوبۍ ته تللی ده د نورو کسان ما د بیا په اغازا باندې کسان چې موږ ایمان پرې راوړی ما دوبۍ په دغه موضوع کې ما دوبۍ بیخي لیدلې راغلی درېیمه موضوع زه کور ته راغلی یم هغه اوله موضوع د هغه پوښتنه باید د ده چې وشي په مولوي صاحب چې په هغه قرآن باندې کسان چې په دې موضوع هېڅ خبر ده چې منئ چې رانه ویې منئ چې نه منئ نو الله تعالی او تاسو سره کوشش خدای تعالی دې تاسو دا قرآن دی که تاسو په رښتیا باندې جنګېږئ او په رښتیا په قرآن باندې جنګېږئ نو دا قرآن ومنئ مولوي صاحب په دې هېڅ نفچنده خبره مولوي صاحب دومره حتی مسلم و کله کله به لږ یوونه روپۍ ما په کور ورکول کله کله به مې بل تجاره د دې عوامو روان چې راشي د ریاستې لپاره هغه د مسلمان سړی ده لږ داسې ما به یې تعجیل منظور لیدلی ده او ما ګمان کاوه ده چې ټول تحریک وننه چې مولوي صاحب رواج سړی د حکومت بدلي دونه پاک سړی ده او دومره ایماندار سړی ده او دومره مسلمان سړی ده او داسې ظالمان دا ظالمان منافقین او دا خاینان یې تښتونې دي خو نن یوه خاینانو ته الله تعالی موقف لاس ورکړه د هر چا حصه چې ده هغه زه نه پوهېږم چې امریکایانو حصه ده د افغانستان یو سفارت حصه ده چې مولوي صاحب یې دومره هلته بدنام زه راغلم چې د پلار راغلې ما ته یې وویل چې دلته دوه کسان دي په مدرسه کې کار کوي په دغه چمن په اول زنځیر باندې دي وایي یو ریحان دی یو اجامل دی د خدای لپاره د قرآن لپاره ولاړ شي څوک عاجز سره یو تجار ولري دغه زنځیر باندې پوښتنه وکړي که دغه کسان ونه د هغو کسان چې د الله په وجه د خدای په وجه دا پوښتنه وکړي چې دا چنده سره کم چا وکړي بولې چې د پلار راغلې او هغه راغله یو سره یوه روپۍ مې همدا د هغه سره نه وه د زړه په تکلیف اخر ما خپل شخصي کار په هرات کې شروع کړی ده خلکو زه په تېرو شي کړی یم د موبایل کار کوم خپل کار ورا کوم دا یو کار کېږي ما هېڅ د امانات سره د ډېر پرې کار نه کړی نه مې تعلقات سره ساتلي دي او نه مې د حکومت سره همدا تر اوسه پورې تعلقات نه زه دومره منافق یم او نه تر اوسه پورې ما قرباني ورکړې دي زما ورونو په غزني کې مې وسولی دی په داسې فضا کې مال شوی ده د جما په نام وسولی ده نور څه مسلې څه تکلیفونه راغلي اوس په بل نام وکړل افغانستان کې تجارت اوس په بل نام مولوي صدیق الله راغلی وړې راټول چې مدرسه ها وایي داسې یو خلک راځي چنده ورکوي خلک ورنونه کوي چمن کې لاروټ افغان او دانه افغان مطلق کسان تقسیم چې موږ طالبان وخت مشهور د هغه تعجیل دې تقسیم لاس ته دا په اخر کې چمن نو ما زه ته وایي چې مجاهد راوځي چې به ایمان تا کوي چې به ایمان وکړي ما هغه راوړو
هلته هغه ته وویل چې هلته هغه دا کار کولی شي چې یو نفر دوه نفره راځي او پرې دوه مله سلا پیدا کړي درې مله سلا پیدا کړي او څو قومندان ورته د حاجي په نامه باندې کښېني او د حاجي په نامه باندې څه چنده ورکړي او پرې یوه روپۍ نه درلوده 50 روپۍ د کراچۍ نه درلوده کور یې د شهیدانو نه اهتمام وکړ ولاړو دا درېیم ورځ مصطفی چې څنګه وکړو چې موږ ته روان شو تاسو چې موږ راغلو د هغه په کور کې یو زه وم یو هغه او یو مصطفی او هغه یو خلکو سره دوه نفره مسله درلودې یوه دانه پروپانچا وه او مقابله مو ورسره ایوب صاحب ته دغه حالت په دې باندې چنده څنګه ده څو پای ولا کوي څو پای درې نه کوي پرات څنګه نه کوي ما په قرآن باندې قسم درته کوم په مسجد کې د صنعت 15 روپۍ دی په 15 روپۍ کې ولای یو شته ما ته اوسه وندا په کله په کو کې ولاړ خاص مجاهدون څنګه راولای الله تعالی دې ما چې په سنه وکړي چې ما د دې په کو چې وسیله سره په دې سرمایه ټول مجاهدون یو چې دا څنګه وشي دا کتاب باید څه څومره سرمایه لري خلک ټول د سرمایه دې راځي پیدا کړي چې دې څنګه د سره په کوی دی شته دا کوي باندې کوی دی او څنګه څنګه پورونه کوي ولې کوته کتاب نه کوي څنګه کوي زه څه کوي ولا کومه نه مانی یو کال کې د امارت کار په دې مسله بیا د خدای قسم چې مولوی صاحب هیڅ خبر نه ده دې قرآن یې شیخان خدای یې مني قرآن یې مني فساد شروع ده الله یې مني په مشران کې دسیسې شروع دي د هجرانو په نامه یې دسیسې شروع دي د راکېچ صاحب چې اسماعیل خان چې اسماعیل جان دې چې اسماعیل جان دسیسې شروع دي د ټول نقال استخبارات شروع دي په مشرانو کې دسیسې جوړي شاید دوه درې مثال په دې سره جوړي چې په تاریخ کې د خپل چوکۍ په خاطر باندې دا ټول ولګي عمومي صاحب وګړي چې خپل چوکۍ خپل الله تعالی د ساتي راځي چوکۍ دا چوکۍ د ساتي ته بل مثلا دا کار سوی دا ما سره د قسم جوړ کړو په نیمه کې موټرسایکل سپور راته ولاړ الحمدلله په ټول یوار کې د بیت المال نه استعمال کړی یوار کې الله تعالی کومه مشهور راوړو نو زه بیا دومره حسب وی خیانت ثلاث بچو په والله بالله نو استقلال په دې څو نه خبر نه چلے د دوی ته ما وایته باندې نشنا پیدا کړی والله بالله خبر یم دا څنګه څه دا یو احسان دی یو اجانب دی د خدای لپاره مجاهدونو ځوان لپاره جوړ کړي ورته په دې ځل باندې څنګه ورته چې رهان صاحب یا اجانب دې چمن کې ګرځي د څونه کې د روزه د منافق کلهشیا دا چې د دې په اړه د حالات ولې دا څنګه په دې کې اتم یا تقریبا نه یو کار وو د بیا په هرات کې خپل طالبانو تاو په دنیا کې په دې نه څلور بیا چې به یو ډول راځي دا ما چې راغله ما څو پلاټ کې کوو چې دا چې څنګه کوي الله تعالی ما چې څو الله تعالی کوي څور دا د کوم څنګه خصوصا حتی د ستاسو ورته د میداني کمیسیون مولوی عبدالله او پلانای کامل په کوڅې دي زه او واسطه ما ورته ویلي چې دا څه کسانو دا د تشناقو د ما څخه نه او د استقلال تاسو څخه زه په کار کې د ستاسو سره شریک ول دا استقلال تاسو ورته هم د څنګه